نبی پاک علیه السلام ورته فرمایل چې دا په خپل خادم باندې خرج کا. څنګه چې یو انسان باندې د والدینو حقوق دي، د قشان د خپل اهل او کوروالا حق دي، د قشان د خپل بچو حق دي، د قشان په د باندې د خپل خادمانو هم حق دي. څوک چې د ما تحت وي هغه په ضرور حق دي. یو بل روایت کې راځي د الله نبی علیه السلام دی بارک فرمایي ارحم من فی الارض سيرحم من فی السماء. تاسو په خلق باندې رحم وکړئ چې په ځمکه کې دي، نو رب العالمین او د اسمانونو مالک به په تاسو باندې رحم وکړي. محدثین د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې ستا څوک ما تحت دي، ستا زوجه ده، ستا بچی دي، یا تا سره ریلیټډ نور کسان دي، ته په یو کارخانه کې مشري یا یو بل ځای کې ته مشري او ستا لاندې څومره کسان دي، د ټولو به ته خیال ساتي. او چې کله په صحیح طریقو سره د هغوی ته خیال وساتي او هغوی ستا نه خوشحالي، نو رب العالمین به ضرور تا خوشحاله کوي. رب العالمین به تا باندې نعمتونه کوي او مصیبتونه او بلاګانې به ستا نه دفع کوي او ختموي به، خو لیکن په شرط د دې چې ته د خپلو ماتحتو پوره خیال ساتي. نو په دې حدیث کې د الله نبی علیه السلام وفرمایل چې د خپل اهل او د بچو نه بعد چې کوم نږدې دي هغه ستا خادم دی، د هغې خیال ساته. او چې کله ته د هغې خیال نه ساتي نو بیا به هغه هم غلطو ته مجبوره کېږي. ډېرو ځایونو کې داسې وشول چې خادمینو غلاګانې وکړي، خادمینو نقصانات وکړل، خادم لګېږي او په څه طریقې سره د خپل مالک مال لوټي. هغه وجه څه؟ هغه ته وجه دی چې دغه مالک د خپل خادم پوره خیال نه ساتي. ځکه دا خادم چې کوم دی دا هم یو انسان دی، د ده هم څه ضروریات دي، دا هم خامخا په معاشرې کې اوسېږي، بچي به لري، ښځه به لري، خوراک څښاک به کوي، بیماریږي به، دوی ته به خامخا د دنیا د ضروریاتو نه څه ضروریات وي، ته به پرې خامخا خیال ساتي. چې کومه تنخوا ده خو به ضرور ورکړي، هغه د هغه فرضي حق دی، لیکن د هغې نه علاوه د هغه د ګرمۍ بیل خیال ساته، د یخنۍ بیل خیال ساته، اخترونه راځي د هغې پکې بیل خیال ساته. نو رب العالمین به د هغې تا ته پوره بدله درکوي. ځکه یو بل حدیث مونږ ویلی و، د الله نبی علیه السلام فرمایل چې سحر یو دوه فرشتې را کوزیږي. لومبۍ فرشته دا اعلان کوي چې یا الله څوک خرچه کوي، صدقه کوي او د کونډو یتیمانو او فقراو خیال ساتي په خپل مال کې، ربه د هغه مال زیات کا. نو رب العالمین د صدقو والا مالونه زیاتوي. دویمه فرشته بددعایي کوي او خیرې کوي، وی رب العالمین څوک چې خپل لاس بند ساتي، بخل کوي، رب العالمین د هغه مال ختم کا، د هغه مال فنا کا. نن زمونږ په معاشره کې دوه قسمه بلاګانې دي، دوه قسمه مصیبتونه دي چې زمونږ معاشره تباه او برباد کړه. یو خدا ده چې بعضې خلکو کې بخل دي، یو روپۍ به د الله د رضا دپاره خرچ نه کړي، په چم ګاونډ کې به یتیمي فقیر به تر دې چې په خپل ځان هم بعض انسانان نه خرچ کوي، په خپل اهل هم نه خرچ کوي، په خپلو بچو باندې هم نه خرچ کوي. نو دا یو مصیبت دی. بل طرف ته بل مصیبت دا دی چې بعضې خلک داسې دي چې هغوی اسراف او تبذیر کوي، د روپۍ په ځای به لس لګوي، د لسو په ځای به شل لګوي. دې سره زموږ معاشره تباه او برباد شوله. دې سره زموږ معاشره ورځ په ورځ خرابېږي، کمزوري کېږي. موږ دا ګیلې کوو زموږ کاروبارونه خراب شو، زموږ په تنخواګانو باندې زموږ کار نه کېږي. یو ځل زما په انفیل کې ریسرچ شو په دې باندې چې په د اسلامي معاشیت باندې، نو په دې کې ما بیا یو سکالر یو مقاله وکتله، هغه ډېره ښایسته خبره لیکلې وه. وایي نن مصیبت دا دی چې نن زموږ د هر هلک نه د باچا زوی جوړ شوی دی. باچا زوی په دې طریقې سره جوړ شوی دی، پخوا به د خلکو جوړه دوه جوړې جامې وي، یو به چېرته کوټ و، یو به پیزار و. وایي نن مصیبت دا دی چې د هر کوره که غریب نه غریب ولې لس دولس جوړه جامې به د یو هلک وي. دغه شان درې څلور قسمه به د هغه پیزار وي، داسې درې څلور قسمه د هغه کوټ او واسکټې وي. نو دا به خامخا خرچې غواړي که نه غواړي. او دغه شان چې بیا خوراکونو ته راشو، مونږ بیا ګزاره نه کوو دوه درې قسمه خوراکونو باندې، بیا د هغې کې چې کوم مصنوعي خوراکونه دي او بهر نه راځي، دا چپسونه او دا پاپړ او دغه مصیبتونه بارګرې مارګرې او دغه مصیبتونو باندې زموږ ټوله خرچه کېږي. نو دا ټول اسراف کې راځي، تبذیر کې راځي. رب خامخا دې نه تپوس کې ستانه. ځکه یو حدیث کې راځي تاسو ما ویلي چې د عرش په میدان کې به ټول خلک ولاړ به څوک او په ټولو خلکو باندې به یو پریشر وي. د الله نبی پاک فرمایي چې 15 تپوس نه شي
د هغې پورې به بندګان د عرش د میدان نه خون چتې نه کړي او د عرش د میدان ډېره سخته ګرمي ده ډېره سخته ګرمي ده یو حدیث کې راځي چې دا لمر به 1 میل په اندازه باندې رانږدې شوی وي هغه حدیث کې هغه راوي فرمایي وایي زه پوه نه یم چې 1 میل چې کوم دا فاصله ده دا میل ښیي او 1 میل په عربۍ کې د رانجو چې کوم سلایي وي دې ته په عربۍ کې میل وایي چې د رانجو د سلایي په اندازه به رانږدې شوی وي او که نه د 1 میل په فاصله کې به رانږدې شوی وي نن زمونږ نه لمر په زرګونو میله لرې دی او ګرمۍ کې څومره ګرمي زمونږ کېږي ډېرو خلکو هلاکت په دې کې وشي د ګرمۍ د وجې نه طبیعت خراب شي اسپتال ته منتقل شي نو د عرش په میدان کې به دغه سخته ګرمي د خلک برداشت کوي او بعض د نیکان خلک به دا وي چې هغه به د الله د عرش د سوري لاندې وي 2 کسان دي انشاءالله کله به تفصیل وکړو دغه بنده دنه به 15 تپوسه د هر یو نه خامخا کېږي یو تپوس به د مال باره کې کېږي چې دا مال دې څنګه ګټلی په کومه طریقه دې ګټلی او بیا دا خبره هم نشته چې خپله خاوره خپل اختیار او خپل مال خپل اختیار نه ستا په بدن کې هم ستا اختیار نشته بل تپوس به دا ضرور کېږي چې بیا دې لګولی څنګه و خرچ کړی یې څنګه و اسراف سره مونږ تباهي وکړه په خدای تعالی یقین وکړه داسې کورونه به وي چې هغې ته به وچه روټۍ نه میلاویږي او مونږ به پیسې داسې الوزو لکه د اوبو په شان دي دا نقصان نه دی دې سره معاشره بګړاویږي دې سره د معاشري امن خرابېږي دې سره په معاشرې کې فاسقان فاجران غله او ډاکوان زیاتېږي ځکه چې یو کور کې روټۍ نشته بېګا ده او مور جړا کوي د هغه د ګټې وټې څوک نشته یتیم جاړي سبا هغه یتیم غټېږي نو خامخا خان ته بیا خلا چې خامخا داسې منصوبه بندي به کوي چې د هغه په ګوند کې یو شری چرګان او پولاونه خوري او دته وچه روټۍ هم نه میلاویږي نو خامخا به دمني به راځي دغه یتیمانو نه او دغه فقراو نه بیا غله او ډاکوان خامخا جوړېږي او دې ذمهوار به تی نو رب العالمین په دې آیات کریمه کې د تدبیر منزل وړومبی حکم کوي چې انفاق فی سبیل الله وکړئ خرچه وکړئ د الله په لاره کې